د علماء د دې زماني د سر تاج او د اولیاء کرامو ژوندي چې څومره دي او وفات شوي چې څومره دي د هغوی فخر زما مراد د طباق شریف دا باباجي صاحب رحمه الله فرزند ارجمن زمونږه د سترګو تور حضرت العلامه مولانا زمونږه استاد خپل مرشد مبارک قاری صاحب مبارک دامت برکاتهم القدسیه هغه ډېر په ادب باندې گزارش کوي تشریف وروړي او قال الله او قال الرسول بیان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعزته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو حاضرين وأوردنكو دا الله جل شانه لوی فضل و احسان دے منگو تاسو په یو مبارک ذکر راجم یو دغه جمعات کی چا خدمت کړي دي څه قسمه خدمت الله تعالی دې هغه ته د دارین او سعادتونو نصیب کړي الله تعالی دې هغه توفیقونه په خپل دربار کې قبول کړي درود الله تعالی د مقدس کلام یو آیت مبارک ماول تو پروردگار فرمائی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر یقینا آبادی جماعتون دا اللہ تعالی اغا سوک چاگئی ایمان دوڑی پا اللہ تعالی و پورز دا آخرت واقام الصلاة او منس ادا کئی منس قائمی وآت الزکاة او زکاة ورکی ولم يخش الا الله او نیریگی ما سوان اللہ تعالی اللہ نه بغیر د بل جانا نیریگی نلائق دا فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین چې دغه خلق بشي د هدایت والونا الله جل شانه د جمعتون د تعمیر بیان چې فرمایلی دی نو فرمایلی دی چې دا جمعتون څوک جوړي دا څوک جوړي چې په الله تعالی او په ورځ د آخرت د چا ایمان والا د جمعتون آبادول کوي هغه څوک چې هغه مونږ قائمي هغه څوک چې هغه زکات ورکوي او د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه یریږي نو یقیني خبره ده چې دا هدایت یافته خلق دي الله جل شانه دی مراد رسول خلق د دوالو جهان سردار مبارک فرمای من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه
هغه څوک چې هغه د الله تعالی لپاره جمعه جوړ د الله د رضا لپاره چې جمعه جوړ کو بن الله له بیتا فی الجنه الله تعالی باغ ته کور جوړ کی په جنت کې زمونږ والد ته نور الله تعالی مرقده هغه د حدیث شریف په تشریح کې د دې په وضاحت کې فرمایل چې الله تعالی چاته په جنت کې کور جوړ کړي نو دی خپل کور ته بیا دا انسان ورځيو کنه به ورځيو نو یقیني خبره ده چې جنت کې وته خدای کور جوړ کو نو په جنت کې او په کور کې بدی بیا اوسېږي نو د جمعه تعمیر دا څه وګڼه چې دا ځان ته په جنت کې کور جوړول ډېر خلک دا چې هغه ډېر اخلاص کوي د جمعه په تعمیر کې او بعد پکې دا چې هغه د انو جمعهتون لږ دي چې لابل جمعه هم پکې جوړي دا څه وایي چې دا یا خو ناپوهي او یا بدنصیبي ځکه چې د خدای په کور باندې مؤمن خوشحاليږي څومره چې جمعهتون ډېریږي هغه سره د مؤمن هغه ایمانی جذبه او سره دیوالي دا خو شعائر الله دي د جمعه ولیدو د انسان الله ته خیال لاړ مناره چې ویني خدای ته به خیال ذکر وته شعائر الله وي د الله دوستان هغه خلق دي چې هغه په دې دوستا خدای ته خیال کوي خياركم الذين اذا رؤوا ذکر الله تاسو کې غوړ خلق هغه څوک دي چې کله هغه ته وکړي شي چې الله د ترایات نو چې د چا په لیدو د خدای ته خیال کیږي د آخرت فکر پیدا کیږي دین طرف ته توجه پیدا کیږي وې دا پتا شو چې ټولو کې غوړه خلق دي نو د جمعه په لیدو د انسان الله ته خیال شي نو جمعهونه چې څومره ډېری او څومره ډېر ښه آبادی نو مؤمن دغه په لیدو باندې خوشحاليږي الله تعالی دې زمونږ جمعهونو سره محبت نصیب او الله تعالی دې زمونږ استادو د جمعهونو خدمت نصیب کړي یو د جمعه ظاهري تعمیری چې د دې چت پکار دي دروازې او کړکۍ پکار دي پورونه او صفونه پکار دي دره پکار ده قالین پکار دي مصلی پکار ده او یو د هغه تعلیمی او روحانی او دینی تعمیری آبادولی داغه چې د قران شریف په تلاوت باندې آباد د الله تعالی په ذکر باندې آباد د دین په تعلیم باندې آباد شي نو تعمیر د جمعات هغه دغه دوه قسمونه او چې څوک د الله تعالی د ذکر نه خلق منکای په جمعات هغه ته ظالمان وي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها دا کس نه زیات ظالم به بل څوک چې هغه یو سړی د دینه منکای چې په دې جمعات کې ذکر مکوا په جمعات کې د ذکر نه منکون کې هغه ته ظالم ویل شي د جمعات په خرابولو کې کوشش وکړو چې د ذکر نه او د درس قران نه پکې څوک منبولو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ پکې ډېر ذکر وکړو د قران شریف تلاوت وکړو او د الله جل شانه د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مبارک طریقې هغه مونږ د خپل استادانو نزدکو د جمعه تعمیر دغه ته وایي تاسو ابتدا کې د حضرت عبد الله ذل بجادین رضی الله تعالی عنہ هغه نظم کې لګه کړه وریدا چې هغه ذکر د الله تعالی بولو پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه ته دعا فرمایلی ده دغه صحابي دی یتیمو او د تر سره به اوسېدو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ د جهادونو سلسله روانه و دا صحابي مبارک د خپل تر ته ورالو وی کاکاجی ما خو ډېر انتظار وکړ ما وی جوړ تبم وی چې اسلام قبلو نو دواړه تر او عرب لاړ شو پیغمبر علیه السلام ته او اسلام به قبول کړ او تا دعا نه کې چې مسلمانې ګم زه خو نور انتظار نشم کولی د بوتانو عبادت هغه نور نشم کولی زه ورځم اسلام قبلوم اترو ته ډېر زیات غوسه شو وی چې دا سمې درکړي د حال څه به درنواله بعد خلکو کې دینی جذبه وي او بعد خلک یې هغه د دنیا غایش عشرت هغه ته کار ویلي هغه وی وزارت دی وی صدارت دی وی عيش او عشرت دی وی د دنیا د مختلفو ملکونو دوري دی وی شراب او کباب دی هغه د ژوند مقصد ګرځولې هغه بیا د دین په خبرو باندې د غیرت په خبرو باندې د اسلام په خبرو باندې د قران په تعلیماتو باندې د غیبه پروا نه دنیا کې داسې خلک دي وې زمونږ اقتدار دی محفوظي نو کو څوک ارڅ کوي نو کوي دي او څه خلک داسي هغه وې د زمري د یویر د ژوند هغه د ګیدړ د سلو کالو د ژوند نه غوړه نو دغه صحابي مبارک حضرت عبد الله ذو البجادين رضی الله عنه د چتر دوی چې بس ته نور انتظار نشم کولی اسلام قبلو منو چې هغه غوسه شو ویلا چې سمې درکړي دا بدر نوالم نو دوه ته ډیره خدا ارسته تیارم سرانه اخلي غرانه واخلا هغه تر وته وی دا چې کوم لم دی د ځان را چا پیرا کړي دا بم در نواله هغه زمانہ کې بلنګ او صادر لباس دا صحابي مبارک تاسو خپل اندازه ولګو چې یو سړی خپل ورواره ته وایي چې سمې درکړي دا څه درنه اخلا او دا چې کومې کپڑے دې په بدن پوری دام درنه وبا او ورواره وته وایي چې دیلم تیار اله تیارم نو لاړو خپل مور ته وی چې تر خو راته ویلي چې دا لنګ بم کوده دا بدر نه اخله نو مور بیا موري نو مور وته یو صادر ور هغه صادر لکیردار صادر لکیری پاګې باندې تیری شی وی نو هغه صادر دوه ټوکړې یو نه لنګ والو بل صادر کو پسره او رالو غلنګي کوستو او ترته وی دا ولا سنبال دیتا ایمان وای دیتا جذبه وای دیتا غیرت وای زبا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول هر څه قربانو ما قربا پرېدم تر ماما او خپل ولی داغه پرې خودو ته تیار چې څه دراکې هر څه واخلا او زه ایمان راولم اسلام قبلوم بیا لاړ پیغمبر علیہ السلام مبارک حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک اگر رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام مبارک ته تاسو کوی ته سوګي دوتوی عبد العزى عزى د بوت نوم دی د بوت باندې ما پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل انت عبد الله ذو البجادين دنن نفس بتا تاسو عبد العزى نه وای تا تما عبد الله نوم کیو دا الله تعالی باندې او ذو البجادين څه ته وای د دوه برګو صادرونو والا برګ صادر دو صادرونو یو لنګ او یو صادر ذکر وتا ذو البجادين قرآن شریف به بزور زور وی او ذکر به په اوچت आवाज باندې کولو یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی خډیر په زور زور باندې ذکر کوي او په زور زور تلاوت کوي نور خلق یې تلاوت ته ایستي دي لږ غوسه
حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و تو فرمایل دعه یا عمر، عمر دې فریدا انه قد خرج مهاجرا الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم. دته سموا یا عمر دغه خپل کور او مال حال ارث د الله تعالی لپاره او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره پریخي. دغه مبارک صحابي دی به د صفو په هغه چبوترک تاسو کوم ملګری تللی دی هغه غځای لیدل او چې چا نه لیدل هغه ته د خدای وخی او چې چا لیدل دی هغه ته د بار بار وخی. مبارک دی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په دنیا کې جنت دی، مسجد حرام او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم. ټول مدینه منوره دا غیر غرونه غدشت هغه ټول علاقہ هغه ټول وطن ډیر مبارک دی. الله تعالی دې په زموږ استاد بار بار نصیب وکړي. اصحاب الصفو کې شامل التبو سیدو باورس په جمعات کې او د پیغمبر علیه السلام مبارک شاګردي هغه الله تعالی نصیب کړي. بیا چې پیغمبر علیه السلام مبارک جهاد تلو د تبوک دی ورسره لاړو. پیغمبر علیه السلام مبارک ته پالاره کې رانیزدوش وتو یا رسول الله، اے دا الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ادعو الله تعالی لی بالشهاده، اے دا الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته د شهادت دعا وکړه. الله تعالی می شهید د شهادت سوال به خلکو کو. مهاجرین و انصار صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیب دعاګانې کولې د غرض به د خدای نه غوښتا چې د الله تعالی په لار کې موږ شهیدان شو. نو دا کوم خلک چې د شهادت غلور مقام وته ملوش او بیا په داسې حالاتو کې وته ملوش د موجوده حالات د ډېر خوش قسمت خلک د دې خلکو هغه مقدر دغه هغه ستاره ډیره پورته چې په داسې حالاتو کې چې دنیا په کوم طرف روانه ده د نوجوانانو سوچونو او فکرونو په ست کې احتري او په هغه کې یو نوجوان را پاتې او هغه په خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک باندې خپل ژوندۍ قرباني. نو دا د نصیب خبرې چاته چې نصیب شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابي وی چې ما ته جی دعا وکړي چې خدای راته شهادت مرګ راکړي. زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تعالی ډېر لوی شان ورکړ. د دې کفري طاقتونو دا کوشش ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته یو عام اونته حیثیت ورکړي. هغه وی یو لیډر ورته وایي خیر دی. پیغمبر علیہ السلام ته یو ماهر تعلیم وایي نو خیر دی. د قانون ماهر وتوای نو موږ نه وایو. سپاسالار وتوای خیر دی. دا څه وایي چې هغه یو جرنیلو نو بس دګ د موږ سره اختلاف نه کوو. خدای مو وایي چې دا د خدای پیغمبر، موږ وایو هغه د خدای پیغمبر، هغه رسول د الله تعالی دی. د قانون مهارت او په تعلیم کې مهارت او په جهادونو کې مهارت دا رسول دي. اولنې مرتبه دا مبارک چې دا هغه دا چې هغه رسول د الله تعالی دی. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. زمونږ لومبنه گواهی دغه ده او داغه نرست نور صفات او کمالات نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مونږ په سر سترګو باندې داغه قائل یو. او فارس وی هغه وی دا حیثیت و تراخته کوي د یو عام غل انسان حیثیت و تور کوي. په دې کتابونو د پسکولونو کالجونو کې چې ویلې شي کله کله دای داسې یو خبره دو خبره رادن نه چې خلکو لګه پته لګي او کبنه لګي. یو کتاب کې لیکلي دي د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف ته لیکلي دي وای دا د پیغمبر علیه السلام مقوله ده. ما ته استاد وی مقوله ورته ویلي دي، ما وی دا جاهلان دي
پیغمبر علیہ السلام مبارک ارشاد مبارک ته دی مقوله وای دا خو حدیث شریف وته ویل شي پیغمبر علیہ السلام وینا چې هغه ته حدیث مبارک وای خو اوس د کفارو دا سازش دی چې هغه وای دا حیثیت دا هغه راکته شي چې د یو عام او د انسان په نظر ورته ګوري نو مونږه مسلمانان خو دې له تیار نه مونږ دا نه منو چې پیغمبر علیہ السلام مبارک ته د عام انسان ویل شي مونږ وایو دا هغه مبارک عظمت هغه خو الله جل شانه داسې ورکړي دي چې دا غیر څوک اندازه نشي لګولای تا عظمت او حقیقت رب ته معلوم دي د بشر علم دانش دلته معدوم دي تعالی سره عزت تاج جل ولا قیام فصل خدایا چې نم اخلصدان دي هغه لوی هستی هغه به موږ څنګه د عام انسان حیثیت ته راکوزو چې کومه هستی الله پورته کړی دا هغه به څوک راکوزي الله وت فرمای ورفعنا لك ذکرک موږ ستاسو لپاره ستاسو ذکر پورته کړی دی چې څوک پورته هغه څوک نشي راکته کوله چې الله تعالی چې عزت ورکی دا هغه څوک عزت نشي اغسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا دا صحابي وی دعا راته کوي چې شهادت مې نصیب شي پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل خبر ته خیال کوي وته فرمایل هغه د مخامخ د بیرونه ده د دینه یو پوسټه کې راو دا صحابي لاړو او دا غبیر نه پوسټه کې را جدا دا غتنینا او رالو پیغمبر علیہ السلام ته راو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د بیر دونه هغه پوسټه کې د صحابي ته په مټه باندې وتړلو او وی فرمایل انی احرم دمه علی الكفار زده د وینا په کافرانو باندې حراموم زده د وینا ما په کافرانو حرام دا طاقت تچاله الله جل شانه ورکړه دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مبارک ته دا منظر الله تعالی خو دلیو دا صحابي ملګری دی اگر چې په دې نیت باندې د خپل ځای نه راوته دي چې د جهاد کوم او تعالی وی دعا راته چې خدای مې شهید کی او په دومره سخت جنگ کې یو سړی ساقلی نو شهادت امکانات پکې ډیری او پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی کوم نظر ورکړو او کوم فراست وته الله تعالی ورکړو دا غي خو مثال نشته دی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي زړه د وینا حرامو مبا کافرانو باندې بیا چې لږ وخت یریدو دې صحابي مبارک باندې صبر سخت تبيونیو او د دې هغه حالت کې لږ سات وخت دا مبارک وفات هغه میدان جهاد باندې رسیدلی او صحابي مبارک وفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د جنازه کوي او د قبر او د کفن او د دفن هغه ټول کار په خپل لاس مبارک باندې کوي بل صحابی دی حضرت بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اغوی ماو قتل دشپی وقت تیاروا او حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا پلاسو کی مشال نیولی دی درانا دا پارا زور خوالشم چی ماو قتل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی دوارو دا صحابی عبداللہ بن بجادین رضی اللہ تعالی عنہ دی دوارو اغنی ولی دی او پیغمبر علیہ السلام مبارک کتا لحد تورکوز شوی دی او دا دی دوارو نا دا لاش مبارک دا دی صحابی ذات راقلی و توی نابلونی صاحبکما دا خپل ملګری ما ترانی زو کئی د امتی لپاره د دین لوی عزت بلکې دیش چې د خپل آقا صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وي
او داغه مبارک په مبارک الله سکیوي او هغه مبارک په خپل لحد تکوس کی د دین لوی انعام او لوی شرف د امتی د لپاره بل کم کې دی شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا صحابي په لحد کې خودو او بیا وجړل او وی فرمایل اللهم انی قد انسیت راضیا عنه فرض عنه اے زما ربا اے پروردگارا زدا دنا تروسه پورې راضی ما پروردگارا تم دې راضی حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لو جلیل القدر صحابی دے صاحب الوسادة والسواك والنعلين وطويل ذات صحابی دے پیغمبر علیہ السلام مبارک بچ سفر کولو د پیغمبر علیہ السلام پیزار مبارک بدگان سره سینې پورې لګول او بالغ مبارک د پیغمبر علیہ السلام او مسواک مبارک د پیغمبر علیہ السلام دا بدگان سره سنبالول صاحب الوسادة والسواك والنعلين وطويل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه چې دا منظر وکړو وی یا لیتنی اکاش كنت صاحب الله دی اے ارمان دې چې زدغه سړی وي چې پیغمبر علیہ السلام په لاس مبارک باندې قبر ته کوشي فوددت لو اني على الميت ار یو کس دا تمنا کوله چې کاش دا زوي دا به څومره خوش نصیبو چې پیغمبر علیہ السلام مبارک د خپل الله کې په خپل غیږ کې واغستم او قبر ته کوشم دا څوک دی دا هغه څوک دی چې هغه خپل مال او جان خپل ولی او رشتہ داری او تعلقات ارسه قربان کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیتا حقیقی زندگی ویل شي او چې د کوم خلکو دا خیالي چې مونږ به عاشقان یو رانی سو او دای به مونږه پانسه تر کېجو او پانسی کو به او دنیا ته ودا پیغام ورکاو چې مونږ بستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشان کې خیر دې ګستاخی وکاو کو تو بسوي نه پکار داوا چې دای دا ویلې چې ګستاخی دې څوک نه کوي ګستاخی دې څوک نه کوي نه راهبان نه بجې باندې چې څوک ګستاخی نه کوي بس اس څوک په اشتعال کې ناراضي څوک هم نه غوسه کیږي څوک هم نه جذباتي کیږي چې تاسو وخت په وخت په مختلفو طریقو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي نو بیا د یو عاشق د پاره د یو مسلمان د پاره دا خبره د برداشت نه باري تا والدې ته چې څوک کنځلو کی تا والد ته چې څوک کنځلو کی تا ته څوک کنځلو کی تا خدای ته ولود ته څوک کنځلو کی نو مسلمان دې برداشت کوي نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغلو شان کې څوک ګستاخی وکي څنګه به یو مسلمان یو عاشق یو نافان چې هغه د ابتدا نه طول عمر نافانی کړی وي او په عشق او په محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې داغه زندگی تیریږي داغه په مخ کې یو سړی ګستاخی کوي د مسلمان د فردا خبره خود برداشت نه ده او دا خو زمونږ په آئین کې په قانون کې دا خبره شامله ده د 73 په آئین کې چې د پیغمبر علیہ السلام مبارک په شان کې چې چا ګستاخی ګولا نو داغه سزا به دینو دا بسی دا به د قتل سزای دا خو متفقه آئین دی د پاکستان نو بکار داری چې ګستاخانو ته دې د عدالت د طرف نه سزاګانی ورول شي چې تاسو دا ګستاخی کړی دي نو تاسو ته دا سزا ده اوس چې عدالتونه داسې شي چې هغه په هغه آئین باندې عمل نه کوي آئین کې چې سدي دغه مطابق کار نه کیږي نو مسلمان چې عشق پکې وي محبت پکې وي هغه څنګه دا دومره ډیره ګستاخی هغه بیا برداشت کوي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک داغه د پاره چې ځان قربان نو هغه مسلمان هغه تاسو خپل اندازو لګوي چې داغه د ژوند څومره قیمتي شي
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقینا الله تعالی غصت دي د مؤمنانو اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه الله د مؤمنانو مال او جان غصت دي او دې ته جنت ورکړي چا چې مال او جان د الله د پاره ورکو نو دغه په عوض کې به الله څور کی جنت به الله تعالی ورکي دا مال او جان چې دا ختمیدون کې مالم ختميږي او د انسان دا بدن او دا زندگی دام ختميږي د انسان عمر خامخا ختميږي مرګ لپاره انسان پیدا دی نو چې مرګ خامخا راځي نو خوش قسمت هغه خلق دي چې هغه د افغاني زندگی قربان کا وغلا فانی زندگی په وګټله ځکه د جنت نعمتونه هغه خلافانی دي اخو نه ختمېدونکي دي د جده یو فانی شی ورګي او لا فانی شی په تاسو ملاويږي نو د دې نه زیاته د ګټه سودا به بل کوي چې تاسو یو سړی کوټه پیسې اخلي او صحیح پیسې باغې باندې تعالی درکې نو د دې نه زیاته ګټه بل کوم کې دي شي نو چې مونږه مال او جان خدای له ورکو اقواسم ختميږي کووري نه کو بیان ختميږي کوم بادشاہانو چې د عيش شر زندگی تیر کړې ده او د الله او د رسول خلاف زندگی تیر کړې ده اغم هغه د زمکه نه پناه شي څومره ظالمان د خور لاندې شي نو دا چې به دا ټول خلک چې نو دا بمري او خوش قسمت هغه خلک دي چې هغه خپل فانی زندگی هغه قربان کا او هغه لا فانی زندگی په ځان ته حاصل کړه د جنت هغه نعمتونه وګټل او دا د حق او د باطل د معرکه دا سنننه او سفرونه خبره نه چې ګن یو ناشنا کارو شو دنیا وای چې دا ولې نه شهادت حسین दरअसल मर्ग यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु چې دی دا پاسل کې د یزیدیانو د لپاره مرګ دی ځکه چې امام حسین رضی الله عنه د څه لپاره قرباني ورکړي اقتدار لپاره خو نه ورکړي یزید نا اهل او هغه وی چې امام حسین سے د زما پلاش باندې بیعت کی دې زما تابعدار شي او زما غلامی دي اختیار او امام حسین رضی الله عنه هغه خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او ګو مبارک باندې سورلی کړي و هغه د پیغمبر علیه السلام په غیږ مبارک کې راغلی شوی د پیغمبر علیه السلام مبارک د لور بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک پیش کړیو دا غي مبارک کور کې خړکو سے کړي وي هغه کور چې تل وحی راتله قران مجید بنازلې دو فهغه مبارک کور کې یو معصوم را لوي شي هغه بسنګ یزیدیت د فرقته کوي هغه سوال نه پیدا کیږي چې هغه یزید ته د بیعت لپاره لاس ورکی هغه وای چې زب سر ورکم خو یزید ته بلاس کې لاس ورنکم سر داد و نداد دستر دست یزید سر ورکو امام حسین رضی الله عنه کو یزید ته بلاس کې لاس ورنکو یزید سره سمجوتاو نکا یزید سره روغو نکا داغه غلامی اختیار نکا دا ولې هغه تربیت کم دی حاصل کړي هغه تربیت حاصل کړي دا خپل مبارک نیکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکور کې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پخې کې نو الله تعالی دې زموږ استاد دینی غیرت نصیب الله تعالی دې اسلامی جذبه زموږ نصیب او دا کفار پتیردار دې دا غواړي چې دا دینی جذبه د مسلمان نو بس د پیغمبر علیه السلام مبارک سره محبت دا د مسلمان دړنه وباسي دا غي مشن دا دی او زمونږ د مسلمانانو عقیده دا چې روح ایمان مغز قرآن جان دین حسب حب رحمت للعالمین مونږ واوی د ایمان روح د قرآن مغز د اسلام د تعلیمات خلاصه هغه محبت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمان کډیرم کمزور شي ډیرم ګناګار شي ډیرم په عمل کې کمزور شي
خو د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی نشي برداشت کول نو الله تعالی دې په صحیح معنی کې محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک زموږ نصیب داغه مبارک تابعداري دې الله تعالی زموږ نصیب کړي دغه جمعه د الله بندگی کې او دې کې او د عشق او د محبت پیغام کم دې کې خلق ته رسول شي او دینی تربیت کې او دې کې حاصلېږي نو هغه ډېر مبارک ځایونه خوشا مسجدو مدرسہ خانقاہ کے دروے بود قیل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخی اغا مدرسہ تخی اغا جمال او اغا خانقاہ چعلت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیثنا بیانیگی دا قرآن شریف آیاتنا پاک ازدکیگی دا دین تعلیمات پاک حاصلیگی نو دا په مقدس مکه مبارک ځایونه بهترین ځایونه هغه جمعهونه دینی مدرسې دي خانقاهونه د سکول او د کالج تعلیم هم ضرورت دی هغه هم پکار دی چې خپل بچو ته سړی وري او مسلمانانو ورو د آیات ساتي تاسو چې کوم بچي تاسو ادب کوي نو دایته د ادب تعلیم په جمعات کې ورکول شي جمعات نه دی ادب زکای مدرسه کې دی ادب زکای او په دینی خانقاه کې الته کې دی ادب زکای او د سکول او د کالج والا چی هغه وته یو داسې طریقې سره تعلیم ورکړي چې ډیګري والی او ادب پکې نه د امام حسن رضی الله تعالی عنہ او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا غي مبارکانو په وړاندې یو مشر سړی په یو ولا باندې چردام کولو نو چې دې مبارکانو قتل چې دا سړی دی خو اودس کوي خو د اودس په چل باندې نه کويږي نه لاسونه پوره وینځلې دي نه مخ د لکه پوره چولې دي مخم سعود دی او سجود دی او د مخ چلم نه ورزي او چې به خپل وینځل نو هغه کې مو چې پاتې شوی دي نو چې دا یو قتل دا سړی خو مشر سړی او د چردام اعلان دي ذکرې دا بس کیږي اوس کله څنګه غواوي چې کاکا تعالی دا د شل نه درځي نو دې بس عمره غوسه شي مونږ چې تاسو ډېر کوی راغلي او ورته دا بیاو کې دي چې بیا مونږ نه مني ورته او دا ټیک نه دي هم کې دي شو نه مني را سره او دا خو د فاطمی بیبي زامن د حضرت علی رضی الله عنه زامن د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک نوسیو نو دای مبارکانو واړو دای دا غوښته چې د دې سړی اصلاح وشي د چردان صحیح طریقه زده کړي کدا چې بریدونو مناسب نه دي خو طریقه اختیارول غواړي چې کار وشي او د خفم نشي دا دواړه رونو وته ورمخکي سلام ورته وکړو او بیا وته کاکاجي مونږ دواړه رونه تاسو مخکې په دی ولا باندې چردام کوو ته مونږ ته ګوره مونږ دواړو کې چې د چا طریقه ډېره خشتای نو مونږ ته وایي چې دی یو وګټل دا ول نمبر رالو دا دې زمونږه مقابله وي په چردام کې خشته طریقې سره چردام څوک کوي تر تا ګوره په تعالی پتا و دی بسم الله ویل دا او په ډېره اعلی طریقه باندې دودا چې کوم خشته طریقه وا هغه طریقه باندې چردام دواړو رونو او دواړو د چردام وکړي چې د یو بل نزيات خشته ځکه چې دې ته دودا چردام طریقه چا خو دلې ده پیغمبر علیه السلام په کور کې راځي شي دا غینه طریقه بل چاته ول نو چې دې مبارکانو ډېر په اعلی طریقه باندې چردام وکړو نو دا سړی چې د ځان سره سوچ کول چې زه به څنګه وایم چې تاسو دې او د خنه دي دا خو دواړه دومره خشته طریقه باندې او داس کوي چې د دې غونډه ما خو چې تلیدلی نو چې دې دواړه او داس کو فارغ شو ورته کته چې دې بو سوې مونږ هغه مشر سړی ورته وي الله تعالی دې تاسو دواړو ته جزای خیر خدای دې تاسو دواړه خوشاله کړي تاسو دواړو د داسې طریقه ډیره اعلی ده ما تاسو نو د داسې طریقه دکا زبم کا خیر پاینده کې داسې او داس کوم دا تاسو دا تعلیم کې دې په حکمت سره
ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. دا الله لاره ته خلق را بلا حکمت سره را بلا، حکمت سره کار وکړه، کار به مشي او زړه به بد نشي، سړی به خوشاله شي او داغه ادب او احترام هغه هم په ځای باندې وساتل شي، مقصد هم حاصل شي. نو دا ادب دې ته چا خولیو؟ د پیغمبر علیه السلام مبارک د طرف نه دې ته دا تعلیم. اولیاء کرام په دغه طریقه باندې خلق د الله تعالی لارې ترابلو. د حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه کو ته غل راغلو. جنید بغدادي سے زمونږ د قادری شریفی ډیر مشهور بزرگ دی، حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه. په خوا زمانه کې تاسو به یاد شي خلکو به کوټ ته بارنه دروازه نه کوله، وې دی لپاره ساجد بس یو دیوال به را چاپیره کو او یو پرده به را چاپیره شو، بار دروازه به چا نه کوله، ډیرو کم خلکو به دروازې جوړولې. نو د جنید بغدادي رحمت الله علیه دا هغه کور ته غل راغی او د مبارک په یو ګډ کې ناشته د شپې عبادت کوي. د چولی دل صدا خو غل دی او ګرځي را ګرځي، کله یو شی روچتای او کله بل شی روچتای او خيو غټ صادره په منځ کې ورکړې دي په سهن کې او د کو سامانونه هغه راخړي او په هغه صادر کې کیږي. او جنید بغدادي صاحب دی وته سات په سات داسې ګوري، یو شی دی راخړي او په هغه صادر کې ځان سره جمع کوي. نو چې بیا کله خړې جمع او هغه بیا تړلو کوم وخت نو جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه د ترور په کلاره ورته قواترالو او تور تیارو دی غلوی جوړدام غل دی زما غونته بدیم د غلا د پار راغلی. نو ورته وای چې نو ټول کار می برابر کړی دی، بس صرف اوس تړل غواړي او کول غواړي. جنید بغدادي ته وای بس هغه ور سره هغه پنځ دی نو دی ور سره وتړل. نو دا غل ورته وای چې یاره دا خو درون شو کله خو خاینو تعالی به در پتر هغه ته ډیره خبره پتره کړه. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه غټ پنځ دی نو دی ور پتر وای چې زړه تکم دی خیمه هغه زه ته وضو وته وی ډیره او ته دا چې لاټه دی کوڅه کې تاو شدا چې لاټه هغه خپل ځای ته چې نو هغه په جنید بغدادي سے باندې او رسول سامان د کور دی او غل سره وډیو نو چې هغه ځای ته ورسید نو د دې غل نیت وته خراب شو. مخکې نه خو ته ویلو چې نیمو به خو چل ته ورسیدو یره دا خو کمل ګره راته خدای راکړه دغه پټول لار ډاونه چې ما ته پکې د مراکا دا ډېر خسړې دي. نو ته وایي چې ته بیا کله ما سره ملاوي بل ځای ته زما بل ځای کې موږ پروګرامي په یو میشن باندې موږ زو تامر کې مې خوښ شو ته بیا ما ته کله ملاوي. جنید بغدادي ته وایي چې دې کې را سره سنیمه او کنه ټول ما ته پرې دي دا چې ساتي ورته لکه دا چې ملمته یو سړی وایي چې به تفقه کنه ناغوي چې خپه کوي نو بل دې نه خو نسکل خوري روټه و په خو تو په ته ولې چې برو غواړو نو هغه یې را دې بلا په ته څوک لیږي چې برا غواړي دا چې بیکاره خط جو کو نه بل دې نه خو نسکل خوري. نو هغه سړی ورته وایي چې دا خو اوس مووم کنه. نو جنید بغدادي ته ورته وایي ځا ني مو بازاټول تاسو سړی ډېر خوشاله چې دا ډېر خمل غره دي غلیم را سره وکا او سامانم را سره نه نیمای. نو کدی بیا د پاره ما سره مرګتیا کوي نو زه د دې باندې به خوشاليږي او نور به موږ خپل کار جاری ساتو. جنید بغدادي رحمت الله علیه بیا د پاره به ما سره کم دی ملاوي خپل تعارف وکا. نو جنید بغدادي سے ورته د خپل جمعات پته وکولا وې د بابا سے د جنید بابا جمعات دې درې دی وې هغه جمعات تراشه التبق خیر بیا ملاقات دی وی جوړې دی باندې جنید بغدادي سے محله کې اوسېږي دغه هغه جمعات کورسم نو بیا هغه کې خامخا اندازه کړی ته لګي دې چې ما سره ملاوم شي وخت به ورته وخل چې په دې ټیم بدلم دې به ما انتظار کوي چې دې په سبا ته لاړو
وی کتل جنید بغدادي رحمت الله علیه په جمعات کې په منځ کې ناشته مریدان ورسره ناشتي شاګردان هم ناشتي خلکو ته وظیفه ورکړي ذکرونه ورکړي چې دوی ته داسې مخامخ وکړه چې دا خو هغه بیگانی کوي ما وی جوړدا بسو غلی دا خو جنید بغدادي ته په خپل دی نو جنید بغدادي ته اغولی دو او ته ویراش او دې شرمېدو چې اوس په ته سره وته ویرو ردا کار دي چې هغه څه دی وړي هغه مې ضربت کړی دا غي غم مکو ځکه ډېر زیات شرمنده بس بیا تو جمعه تفتلو او د جنید بغدادي ته پلیدو د پزړه کې یو پورا انقلاب راغی وی با دنن نفس بغلاګانی مې کوم زماده توبه جنید بغدادي ته سره په سلسله قادریه مبارکه کې شامل شو او یو لوی صوفي بزرگ داغه نه جوړ شو نو دا د بزرګانو د اولیاء او د صوفیاء او هغه طریقه د دعوت دی هغه حکمت سره حکمت سره خلق د خدای لارې ترابلی د بعض خلکو دا خیالي جوړ د پیران صاحبان به کوم تیار تناس وای مونږه مهنت کوو ګرځو او سفر کوو او دوی په ځای ناشتي او ځان نه کړی هغه وای چې مونږه ضرورت راشي نو سفرم کوو او چې ضرورت ني او په کور کې کار کیږي بلمانه راته خدای راځي او هغه بیا تاسو کې د مسلو او هغه ته موږ جواب ورکو چې خیر په دغه باندې موږ ته الله تعالی اجر راکړي اوس چې په سفر باندې لاړ او جمعه ته ملمانه راغلي 200 کسان ناس او ته وایي چې صاحب کوتل په سفر باندې هغه ټول خلک هم داسې بیا پاتې نو سفر هر وخت فن نه کوي مونږ وايي سفر بس د مدینه منورې سفر او د مکه مکرمه سفر دا غینه مدخله نه پاتې کوي او باقی د دین خدمت الله جل شانه دې موږ ته توفیق راکړي چې په کومه طریقه کې د الله ډېر رضای هغه دې الله تعالی زموږ رسول او الله تعالی دې زموږ استادو دې کې د اناس دا خالص د خپل رضا لپاره وګرځي او د ذکر د درود شریف د تلاوت او د دینی کارونو دې توفیق دی الله تعالی زموږ تاسو نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انت الهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا الله زموږ د ټول خپل رضا نصیب يا الله د ټول ګناهونه معاف کړي يا الله خپل رضا توفیق زموږ نصیب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک محبت او تابعداري زموږ نصیب کړي یا الله د جماعتونو محبت زموږ نصیب کړي د دینی مدرسو د خانقاهونو مراکزو محبت زموږ نصیب کړي یا الله د کفارو ټول سازشونه ناکام کړي یا الله د حق دین چې څوک خدمت کوي پس شکل کې کوي هر ځای کې کوي خدای دا غي په خدمتونو کې برکتونه واچي یا الله د دین د خدمت توفیق زموږ د ټول نصیب کړي یا الله د دین چې څوک خدمت کوي دا غي خلکو خدمت زموږ نصیب کړي یا الله دین سره چې څوک محبت کوي دا غي محبت زموږ نصیب کړي یا الله د حرمین شریفین محبت زموږ نصیب کړي یا الله د سره حاضری د حرمین شریفین زموږ نصیب کړي د حجونو او د عمرو سعادتونو پروردگار زموږ نصیب کړي د حاضرینو مشکلات خدای ته معلوم دي او پوره کول باندې او تر سره کول باندې خدای ته قادر
یا الله د ټول شرعي حاجتونه پوره کړي مشکلات آسان کړي مریضانو ته خدای کامل صحت نیک عمل لپاره نصیب کړي د دې جماعت په جوړولو کې چې کوم ملګرو اخلاص کړي دي تعاون کړي دي الله تعالی دې هغه ته د دواړو جهانو خوشاله نصیب کړي خدای د مشرانو قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کړي درجات خدای بلند کړي یا الله زموږ ټول کشران دیندار کړي خدای دا ټول ماشومان قرآن خوانه کړي اولای صاحب ته دعا وکړي چې الله تعالی مولانا محمد ناصر صاحب د دې په عمر کې الله تعالی برکت واچي د دین د خدمت مزید توفیق الله تعالی نصیب کړي دې سره چې کوم ملګری اخلاص کوي ورسره محبت کوي ورسره تعلق ساتي ورسره تعاون کوي الله تعالی دې ټول ته جزای خیر ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.